الله صلی الله علیه وسلم چې باغ ته ورننوت چې د اوښ سترګې په ولګېدې چې د رسول الله حبیب راغی رسول الله راغی انا یا زه څوک یم ای سمسیرې ته رسول د رب المخلوقات یې ته خاتم الانبیا یې تا نه بل پیغمبر نه راځي کوم څوک چې د تا خبره ومني نو هغه لاړ به المتأدبین بآدابه اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظیم. محترم سامعینو، لله الحمد، خداوند لره حمد و ثنا ده چې موږ او تاسې د دغه خبرې په ارزښت او په قیمت باندې راجمع کړي یو چې خپل پیغمبر لکه الله چې رحمت ورته ویلی د رحمتیت په صفت پیژنو او دلته د ده د رحمت ته راجمع شوي یو. خدای دې متعال چې کوم پیغمبر علیه السلام موږ او تاسو ته رالیږلی هغه پیغمبر علیه السلام اگر که تر لمر ډیر معروف ده صفت او بیان ته حاجت نشته لیکن دا لمر چې هر څومره ډیره رڼا لري په دا مرغانو کې یو قسم مرغه ده چې د ماښام په وخت کې ګرځي اکثره تاسې به لیدلی وي دا د دغه لمر د ډیر روښانتیا د وجې نه د ده سترګې عاجزې دي لمر لیدی نشي نو د لمر د وجود نه انکار کوي. د حضرت پیغمبر علیه السلام عظمت د هغه لویي هغه خلک چې هغه د خفاش حیثیت لري په سترګو ړانده دي زړونه یې د عقل نه ختم دي سترګې یې کار نه کوي غوږونه یې کار نه کوي ژبې یې کار نه کوي نو هغه تر انکار کوي. ځکه م خدای پاک د هغو خلکو په باب کې ویلی دي صم بکم عمی فهم لا یرجعون. الله ورته ویلی دي دغه کفارو ته دا کاڼه دي دا ګونګیان دي دا ړانده دي نو د دغه هلاکت د کندې نه دی نه ګرځي. چیرې چې په لیار کې یو غټه کنده وي سړی چې د کندې نه ځان خلاصوي چې یا یې خپلې سترګې کار کوي او یا که په سترګو ړوند وي چې ژبه یې کار کوي چا نه کومک وغواړي چې زه مسافر یم لیار نه ده راته معلومه که څوک مې تر لاس ونیسي او یا په څنګ کې ملګری خو نه لري خو چې روان ده کندې ته ورلویږي غوږونه یې کار کوي بل سړی غږ په وکړي چې مخ ته مه ځه کنده ده نو دا انسان به د دغه کندې نه بچ کېږي چې نه خپله سترګې لري نه په څنګ کې یو قاید لري چې تر لاس یې نیولی وي او نه د بل خبر اوري نو دا به آخر دغه کندې ته ورلویږي. د حضرت پیغمبر علیه السلام د عظمت نه منکر خلک هغه دي دا خلک چې خدای پاک ورته قرآن کې کاڼه ړانده ګونګیان ویلی دي. د هغه بیان الحمدلله مسلمانانو بار بار اوریدلی خو لیکن خبره دا ده چې په هر شي بحث کیږي هغه خبره تازه تازه وي. د حضرت پیغمبر علیه السلام په یاد چې داسې مجلسونه جوړیږي او د ده عظمت او لویي بیانیږي نو بیا به د موږ د دماغو نه ډېره نه وځي که نه د وخت مسلمانان ډېر کمزوري یو. د وخت مسلمانان په داسې جال او فریب کې راغلي یو چې موږ نه یې د لمر د دنیا پټ کړی د هغه کمالات یې رانه پټ کړي د هغه احسانات په موږ باندې چې کړي دي هغه یې رانه پټ کړي او د ده ښېګړې د ده شفقت یې رانه پټ کړی ځکه هم دی نه خپلوو او د ده په لیار باندې نه روانېږو ده ته ځان نه ورنږدې کوو. همیش دپاره خبره ده د عشق و محبت سلسله کې حضرت اشرف علي تانوي صاحب ته
یو مرید لیکلی وایي د یو هلک یا د یو جنکۍ سره غلط تعلق ته د ما د هغې محبت د ما د زړه نه نه وځي نو طریقه یې علاج را وکیه هغه ورته په جواب کې ویایي چې ته دوه کاره وکړه یو دا چې په کوټه کې ګوښی کښېنه خپل نفس ته خطاب کړه چې ای بې حیا د الله په تا څومره احسان ده او ته څومره سرکش او تاغي یې شپه ورځ د ده خورې د ده اغوندې د ده په کور او د ده په مځکه اوسېږې او دی د ویني دی د هر څه اوري ته د ده د وړاندې غلط حرکات او علت سکنات کوې خپل نفس ته وایي داسې خطاب شروع که او دوم دا ده چې هغه د چا سره د تعلق ده ناسته ولاړو تګ راتګ ورسره ختم که ولې چې د چا خبرې ډېرې کې د چا مجلس کې ډېر کښېنې د هغه محبت په دې زیاتېږي ورځ په ورځ باندې اصل د ما دا دوم ځای مطلوب ده چې د چا خبرې د چا کارنامې بیانېږي د چا کمالات سړي ته ښکاره کېږي نو ورځ په ورځ محبت زیاتېږي او دا چې په ټول عمر باندې په دا نه یو خبر چې پیغمبر علیه السلام د موږ سره څه کړي موږ ته یې څه راوړي ده ته څومره کمالات خدای پاک ورکړي وو نو څنګه به عشق و محبت پیدا شي د ایمان دپاره خو داسې محبت شرط ده چې قرآن او حدیث په دې باندې ګواه دي چې تر ځان تر مور و پلار تر اولاد تر ټولې دنیا به د محبت رسول الله سره زیات وي د الله سره به د تر ټولې دنیا محبت زیات وي موږ نه خو د ایمان دپاره داسې محبت غوښتل کېږي خو دا محبت چې موږ نن وګورو چې د رسول الله په یاد باندې دلته مجلس جوړ شوی زه څومره تکلیف ځان ته ورکوی شم څومره تکلیف برداشت کوی شم ایمانه دکان و کاروبار پاتې ده د هغې خبرې سوچ څومره د ځان نه لرې کوی شم او د آخرت دپاره څومره د ګټې خیال ساتی شم دا کمزوریانې په موږ کې ډېرې ډېرې موجودې دي خو که یو وارې په دغه عشق سړی لګیا شو او دا محبت زړه ته ولوېدو بیا چې څومره د آقا نامدار او د ده د وارثانو موږ ته مجلسونه کېږي موږ به عشق ورځ په ورځ تازه کېږي بیا به په موږ بوج نه راځي بیا به په موږ باندې تکلیف نه وي بیا به موږ ته دا خیال نه پیدا کېږي چې دکان پاتې کاروبار پاتې موټر پاتې یو بل څه پاتې نه هلته به بیا پوه شو چې اوس په اصلي مقصود لګیا یو ټول عمر برباد نن خدای پاک ماته موقع راکړه خپل دربار ته یې وغوښتم د خپل حبیب خبرو ته یې کېنولم حیواناتو چې دی پېژندو هغو یې قدر کوه حدیث مبارک کې راځي د یو صحابي مبارک اوښ دا ډېر لیونی شو څوک یې نه پرېږده خوړی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته شکایت کوي چې دا یو اوښ لرم د کاروبار دپاره او د مځکې نه اوبه په ارک په ده باندې چلوم لیکن اوس داسې یاغي شو چې هغه څوک نږدې نه ورپرېږدي رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام ورسره روان شو چې باغ ته ورننوځي د باغ چښتن بیا رسول الله رانیسي چې یا رسول الله مه ورننوځه ځکه د اوښ داسې طبیعت شوی چې څوک وویني چې ورننوت نو هغه منډه ورته راخلي خوري یې رسول الله ورته یې پرېمېږده رسول الله صلی الله علیه وسلم چې باغ ته ورننوت چې د اوښ سترګې په ولګېدې چې د الله حبیب راغی رسول الله راغی نو دا اوښ دا ورته را روان شو او سترګو مبارکو نه یې اوښکې روانې شوې او سر یې په سجده باندې د رسول الله په مخ کې کېښی حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا اوښ د دا شانه نیسي او دلته سوکا سوکا په هغه باندې لاس وهي د شفقت او د مرحمت او بیا هغه سړي ته وایي څوک د چښتن د ده هغه چې راغواړي ورته راځي وایي د خدای نه وډار شه د دغه ګونګیانو په باب کې اوښ ته شکایت وکړو اوښ ته ژاړي اوښ وایي چې په ما کار ډېر کوي او ما په نس نه مړوي بیا صدیق اکبر رسول الله ته وایي چې یا رسول الله دا اوښ ته یو حیوان دی د تا دومره قدر کوي تا ته سر په سجده باندې ږدي موږ ته مې اجازه وکړه موږ خو د تا امتیان یو چې تا ته هم سجدې وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي د الله نه سوا د بل چا په باب کې اجازه د سجدې نشته
کنی ما به ښځو ته حکم کړی و چې خپلو میړو ته سجدې وکړي د میړه په ښځه دومره حق ده اوښ ته پېژني چې دا عقای نامدار ده دا هغه څوک ده چې دنیا دې د پروی پیدا ده سجده ورته کوي د تعظیم او د احترام دپاره او د خپل مشکل دپاره ژړا ورته کوي حیوانات هم ده ته رجوع کوي مشکل دپاره ژړا ورته کوي چې په ما کار ډېر کوي او په نس مې وږی ساتي د یو اعرابي په لستوڼي کې سمسیره ده راغی رسول الله ته ویایي چې زه به تر څو په تا ایمان رانوړم چې دغه سمسیره په تا ایمان رانوړي رسول الله صلی الله علیه وسلم سمسیرې ته خطاب کوي یا زب عربي کې سمسیرې ته زب ویل کېږي یا زب هغه زب هغه سمسیره په داسې فصیحو الفاظو چې ټول خلک یې اوري او پوهېږي هغه ورته لبیک وسعدیک یا رسول رب العالمین په خدمت ولاړم تا ته زه د قربان شم معاونت کوم د تا معاونتن بعد معاونتن ای رسول د رب د مخلوقاتو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته من تعبد ته د چا عبادت کوې سمسیره بیا په فصیحو الفاظو ورته وایي الذي عرشه في السماء وسلطانه في الأرض وسبيله في البحر ورحمته في الجنة وعذابه في النار زه د یو چا عبادت کوم چې عرش په اسمانو کې ده قدرت په مځکو کې ده لارې په دریابو کې دي رحمت په جنت کې ده عذاب په جهنم کې ده بیا ورته وایي من انا یا زب زه څوک یم ای سمسیرې هغه ورته انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین من صدقك نجا ومن كذبك فقد خاب تو رسول د رب المخلوقات وې ته خاتم الانبیاء یې تا نه بل پیغمبر نه راځي کوم څوک چې د تا خبره ومني نو هغه لاړ کامیاب شو اولئک هم المفلحون دا مخکې قاری صاحب مبارک عجب آیتونه وویلې سړی ټول تفسیر چې کوي نو ډېر وخت په لګېږي که خیال مو وي د قرآن ویلو کې څومره خوند و ما د په خدای قسم وي چې د خدای کلام څوک په سمه معنا واوري که دومره خوند د دنیا په هیڅ روز کې وي که دومره خوند و عشق د دنیا په هیڅ غږ کې وي لکه قرآن کې چې کوم خوند ده چې رسول الله به ویلې سل آیاتونه به یې په لمانځه کې وویلې صحابو باندې به داسې تېرېده لکه قل هو الله چې ویایي خوند یې هلته لی و کله چې رب کریم بیا په قیامت کې جنتیانو ته خپله تلاوت کې خپله هلته به بیا دومره خوند وي چې جنتیان به قسم کړي چې موږ په دنیا کې قرآن بلکل اورېدلی نه ده نو څوک چې د تا ومني لهم البشرا دغو خلکو ته بیا زیرې دي دغو ته خلکو ته بیا جنتونه دي دغو خلکو ته جنتونه دائمي دي یوې ورځې او د یوه کال نه د ټول وخت لپاره جنات و نعیم دي نعیم مقیم دي خو خدای نه خسته څوک چې د تا تکذیب وکړي د تا نه ومني هغه لاړ برباد شو دنیا او آخرت تباه شوه الله مو دې د داسې ډلې نه وساتي حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم په لار روان ده غږ په وشو یا رسول الله یوه خواته یې وکته بلې خواته یې وکته هیڅ شی نه ویني بیا غږ په وشو چې یا رسول الله بیا چې وکته یوه خواته بلې خواته یوه هوسۍ تړلې ده غرڅه هوسۍ تړلې ده هغه هوسۍ ورته ویل چې یا رسول الله یو وارې ما ته رانږدې شه حضرت پیغمبر علیه السلام ورغی هوسۍ ورته ویل چې یا رسول الله ما دو بچیان په دغه غره کې نهار بند دي که ما خلاصه کړي چې یو وارې هغه خپلو بچیانو ته تای ورکړم دی ورته بیا به راشي وایي او که را نغلم ما ته دې په قیامت کې خدای پاک داسې سزا راکړي لکه هغه عشار چې د حکومت د طرف نه مقرر وي د خلکو نه عشرونه راټولوي هغه نه ډېر ظلمونه کېږي د ډېرو خلکو حقونه یې ضایع کړي وي دغومره غټ عذاب د خدای پاک راکړي رسول الله هوسۍ خوشې کړه په منډه لاړه هلته بچیانو ته شودې ورکوي او د بچیانو سره راغله دا اعرابي چې هلته پروت و دا حالات یې ولده تعجب شو نو رسول الله ته ویې یا رسول الله څه رانه غواړې دا ورته بل هېڅ شی نه غواړم دا هوسۍ خوشې کړه دا ورته ویل بس د تا په خاطر مې خوشې کړې
چې اوسه یې خوشې کړه، اوسه یې د خوشحالۍ نه په ټوپو شه. اشهد انک رسول الله، لا اله الا الله واشهد انک رسول الله. زه شاهدي ورکوم په دې چې لایق د عبادت نشته مګر یو الله ده، او په دې شاهدي ورکوم چې ته رسول د خدای دې متعال یې. هوسۍ یې پېژني، غرڅه یې پېژني، اوښ یې پېژني، لیوه ده. حضرت پیغمبر علیه السلام په وخت کې دا لیوه چیرې رمې ته ورګډ شو، یوه میږه خلاصه کړه، ویې تښتوله، شپون منډې پسې ویي اخر یې تر خلاصه کړه. دا لیوه بیا د پښو په سر کېناست او دغه شپانه ته ویې د خدای نه وډار شه، کوم رزق چې الله ماته مقرر و د ما د خولې نه دې ویست. هغه وی تعجبه د لیوه غږېږي. وایي تعجبه دا نه ده، تعجبه دا ده چې د آخرې زمانې پیغمبر پیدا ده، د مخکینیو زرګونو کلو خلکو مخکې تېر شوي دي، د یوه قصې خلکو ته بیانوي. هغه شپون راځي، هغه خپل رمه پرېږدي او راځي د رسول الله صلی الله علیه وسلم دربار ته. تر دغه وخته یې رسول الله نه و لیدلی. راغی دا قصه ورته کوي چې داسې لیوه وغږېدو، داسې قصې وکړې. هغه ورته یې رښتیا ویل، زه د خدای رسول یم. هغه شی چې د انسان دښمن د لیوه یې پېژني. حضرت سفینه پرېږدې، کار مه پلرئ، د عشق د رسول الله ده. حضرت سفینه مولا د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو غلام ده. دا په کښتۍ کې سپور ده، کښتۍ طوفاني شوه او اوبو غرقه کړه، تختې ماتې شوې. په یوه تخته باندې لاړ، د اوبو په غاړه یو ځنګله ته ووت. دی وی ګورم چې زمری راغی، او زمری ګورئ د انسان دښمن ده، د حیواناتو کې دلاور شی ده، ډېر مار الا نه ده. چې را نږدې شو، وایي ما غږ پورته وکړو چې ای زمریه، انا مولا سفینه مولا رسول الله، زه د رسول الله غلام یم، ګوره خیال کوه. چې د رسول الله نوم یې ورته واخیست. وایي دا زمری داسې لکه هغه سړي خپل سپی یا پیشو چې په پو کې تاویږي، داسې کیفیت یې شروع کړ. او تر دې پورې چې زه یې د څنګ سره راسره روان کړم او لارې عمومي لارې ته ویستم. کله چې عمومي لارې ته ویستم نو هلته وایي زه اول نه شم پوی، فاذا له همهمتون، غرقه یې کوو. وروسته پوه شم چې خدای پاماني یې رانه اخیسته چې ته د رسول الله غلام یې، ما ته دعا کوه. دا عظمت د رسول الله حیواناتو پېژند. حیوانات لا عقل، شعور، علم، یو څه نه څه حیات خو لري. دوی خو پېژند رسول الله.